فرانسه کې د تابعیت او د اقامت کارت د ترلاسه کولو لپاره نوې شرایط کوم دي؟ یعنی کوم شرطونه لري؟ فرانسه کې د نوې قانون له مخې د روان کال د جنوري له پیل څخه د تابعیت د غوښتنې او د 10 کلن اقامت کارت ترلاسه کولو لپاره شرایط تر پخوا سختې شوي دي. دا کار لپاره د ژبې ډیپلوم او یو مدني ازموینه حتمی بلل شوی دی. کډوالو نیوز دغه موضوع ته کتنه کړې دی او د 10 کلن اقامت کارت فرانسه کې د کډوالو او پناه غوښتنې د نوې قانون له مخې هغه بهرنیان چې غواړي د لومړي ځل لپاره د اقامت د 10 کلن کارت یا 2 یا 4 کلن کارت لپاره غوښتنه وکړي نو باید یو مدني ازموینه چې اجباري د ترسره کړي د فرانسې د تابعیت او د غوښتنې لپاره هم دغه مدني ازموینه اجباري بلل شوی دی. یا د ازموینه کې د فرانسې او اروپا په اړه سیاسي تاریخي کلتوري او ځینو نورو مسایلو په اړه مختلفه پوښتنې ترسره کیږي. مثلا لومړی نړیواله جګړه څه وخت پای ته ورسېده او څه وخت پیل شوه؟ کوم غرونه فرانسه له اسپانیا څخه بیلوي؟ د اقامت کار لپاره شرایط څه دي؟ یعنی کوم شرایط لري؟ مدني ازموینه ده پکې. بریالیتوب باید وکړي. د اقامت کارت غوښتونکو باید په مدني ازموینه کې بریالی شي. دغه ازموینه 40 یعنی څو ځوابونه پوښتنې لري چې باید لږ تر لږه 32 پوښتنو ته سم ځواب ورکړل شي. دغه مدني ازموینه چې د جغرافیې تاریخي د فرانسه نهادونو او سیاسي نظامونو په اړه د 15 دقیقو وخت نیسي او په ډیجیټلي کمپیوټر ډول د کورنیو چارو وزارت لخوا په تایید شویو مرکزونو کې اخیستل کیږي. د ژبې ډیپلوم د 10 کلن یا 200 کلن اقامت کار لپاره فرانسوي ژبې ډیپلوم درلودل هم حتمی بلل شوی دی. بهرنیان چې د اقامت کار لپاره غوښتنه کوي باید د ژبې لاندې ډیپلوم ولري. د 10 کلن اقامت کارت B1 لپاره د فرانسوي ژبې ډیپلوم، د 100 کلن یعنی 2 یا 4 کلن اقامت کار لپاره ډیپلوم A2 فرانسوي ژبه د کورنیو چارو وزارت د دغه مدني ازموینې لپاره متقاضیانو ته د سوالونو او ځوابونو یو لارښود او نمونه هم وړاندې کوي تر څو له دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي. د ازموینې قیمت 80 یورو ټاکل شوی دی او په ځانګړي مرکزونو کې ترسره کیږي. د تابعیت لپاره مهم شرایط څه دي؟ هغه بهرنیان چې غواړي په فرانسه کې د تابعیت لپاره غوښتنه وکړي نو د نوې قانون له مخې د روان کال جنوري میاشتې څخه شرایط ورته سخت شوی دی. د اقامت کارت په څیر د تابعیت لپاره هم ورته مدني ازموینه هم حتمي بلل شوی دی. د ژبې لوړې سطحې ته اړتیا ده او د متقاضیانو باید دنده او عاید ولري. د فرانسې تابعیت د ترلاسه کولو لپاره د فرانسوي ژبې د ډیپلوم درلودل حتمي یعنی B2 دی. لدې وړاندې د تابعیت ډیپلوم درلودل B1 لپاره د اجباري و او د فرانسوي ژبې ډیپلوم د لاسته راوړلو لپاره B2 یا TEF لپاره باید DLF د ژبې ازموینه TCF او یا ترسره شي. کاري قرارداد د نوې قانون له مخې لږ تر لږه 1 کال یا 2 CDL دایمي قرارداد یا CDD کلن موقت قراردادونه د تابعیت د ترلاسه کولو لپاره الزامي ده. همدارنګه څوک چې تابعیت ته اپلای کوي دغه کارونه باید مخکې نه ترسره کړي. نو دغه وروستي معلوماتو د فرانسې د تابعیت یا کارتونو اخیستلو د خاطره که چې د فرانسه کې ملګري لري او نه پوهیږي په قانون باندې او څه شی واقع شوي دي کولی شي چې دغه ویډیو ورته ولېږي هغه تر څو پوه شي څنګه اپلای وکړي او کوم ځای ته لاړ شي کوم کارونه باید ترسره وکړي. نو بله خبره دا ده چې که چېرته مخکې نه تاسو غواړئ چې اپلای وکړئ تاسو باید حداقل یو میاشت تاسو ورته درس ووایئ ځکه چې دا ډېره حتمي او ضروري ده. که چېرته تاسو ناکامیږئ نو تاسو بل پروسې ته یا پړاو ته چې بیا امتحان ورکوئ نو تاسو ته به زمینه ډېره سخته شي. هغې د خاطره مخکې د هغې نه چې تاسو ورشئ هلته امتحان ورکوئ باید تاسو مطالعه ولرئ د فرانسې په اړه، د فرانسې د تاریخ په اړه، د فرانسې د کلتور په اړه، د فرانسې د غرونو په اړه. هغه چې که هر څه کولی شي چې همغه دفترونو ته مراجعه وکړي او هلته لاړ شي هغې کولی شي چې تا ته هغه کوم لارښوونه چې هغې ولري یا کتاب دی هر څه چې دی هغې کې هم سوالونه شته دي هم ځوابونه شته دي هغه ترلاسه کړي او هغه بیا په کور کې مطالعه کړي. یو میاشت دپاره هغې نه وروسته بیا کولی شي چې مراجعه وکړي د امتحان د خاطره هغه به بیا سخته نه. بیا هم مننه دوستانو دغسې ښایسته معلوماتو دپاره ما سره پاتې شئ. زما پیج فالو کړئ او زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. که څوک غواړي چې ښایسته معلومات څخه خبر شي نو ما سره پاتې شئ. السلام علیکم. ښه ژوند.